سزمنګ ویګن یا بسونه خو نه چلیږي کنه. دا راته وایي چې دا عوام چې د دوی چې تاسو په سنجیده حالاتو کې ګوري د خندا خبرې تاسو سره نشته نن سبا کې حساب دی؟ نه ډېری خو دې ټیم ته انټرویو کوي نو زه به سیریس خبرې کوم. ښه سیریس به خبرې کوي. کله تا کامیډي کوله زه به تاسو بیا کامیډي نو کې منګه بغیر پیسو نه پرفارمنس کو او سونه بغیر ولې کوي ثواب پنیت ثواب کی کنه جی ثواب دی. او ګوره جی اکټر چې هغه غیر سیاسي مونږه زمونږه فینس چې هغه د ټولو پارټي نه یې کنه چې یو پارټي نومواله نو هغه نور به تا ډیس سبسکرایب کی ها نو مونږه بس دا ویو چې سوچ په ګاډي کې پټرول چوي فیلینګ صحیح د فیس ایکسپریشن صحیح بجی ګاډي شکل پټرول چونو بس ظاهر خبره ده پټرول نه بغیر ګاډي نه چلیږي. دلدار به خپل یوټیوب چینل هم دی او ماشاءالله په سوشل میډیا باندې ډایرکټ خپل چینل څنګه روان دی او ډالر را روان دي کنه نو د باندې پښتو اردو پنجابي پټواري ټول هر قسم ویډیوز جوړوم نو چا چې سبسکرایب کړي نه هغه سبسکرایب کوي او هغه باندې ډیر ښه ویډیوز دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو په دې ټایم باندې مونږه موجود یو راولپنډي آرټس کونسل کې او په دې ټایم باندې ما سره د پښتو ژبې درون او تکړه آرټیست کامیډین هم دی او سنجیده کریکټرز دوی ډیر زیات کم کوي خو کامیډي په دوی باندې ختمه ده. په دې ټایم ما سره موجود دی دلدار بھائی. راځي د دوی سره څو خبرې کوو. السلام علیکم دلدار بھائی. وعلیکم السلام. تاسو ډیر سیریس ولاړ یې تاسو ته پته راځي تاسو پرسنالټي باندې خندا خوند کوي سیریس سوټ نه کوي. ګوره جی سکرین باندې مونږ خلک خندو کامیډي کوو الته سیریس نه جی نو عام لایف کې زه ډیر سیریس یم. او جی دا قدرتی سټایل دی. او تاسو دا خبره وکړه چې په سټیج باندې یا په سکرین باندې موږ کامیډي کوو یو خبره بلم د داغه پیسې ملاويږي کنه نو بیا سړی لکه کامیډي کولای شي خندا کولای شي نه دا خبره نه ده مطلب دا دی چې عام لایف کې زه سیریس یم دا قدرتی یو نیچر دی زما نو باقی ډیر ځایونو کې موږ بغیر پیسو نه پرفارمنس کوو او سونه بغیر ولې کوي ثواب پنیت ثواب کی کنه جی ثواب دی او د ټینشن دور کې سوق خندول دا خو ډیر غټ ثواب دی کنه جی. دلدار بھائی تاسو ته پته ده چې دا خبره تاسو ډیره خو کړله چې موجوده حالات چې دی هغه ډیر ګران دي مطلب څنګه چې نن دلته کې د اختر پروګرام دی نو زما مایند دا وایي چې زمونږ د یو نیم کال 2 کال وشو چې زمونږ د خلکو اختر ختم دی. اختر په دی وجه ختم دی چې اخراجات افورد کول او دا مشکلات فیس کول ډیر ګران دي دی حواله سره نو بس الله دې موږ له صبر راکړي او دا خو جی یو امتحان دی موږ ته تیریږو زموږ ملک باندې کم چې حالات روان دي ګرانه ډیره پورته روانه ده نو هر سړی ډیر مشکل کې دی نو موږ ته پکار دی چې هغه خلک کم چې ډیر مشکل کې دي ډیر کمزوري دي نو هغه سره مرسته وکړو هغه هیلپ وکړو او هغه خیال وساتو. دا راته وایي دلدار بھائی سنجیده کریکټر کول ګران دي که کامیډي ګرانه ده؟ کامیډي ګرانه ده او کامیډي ګرانه ده او په دې ګران وخت کې خو کامیډي ډېر ګرانه نه ده جی. بس که وخت ګران او که ارزاني کامیډي ګرانه ده او سیریس زما په حساب کې آسان دی. سیریس آسان نه ده. خو دا راته وایي چې تاسو دا کار حقیقت ته چې ډېر ګران دی په ډېر مشکل کې سپیشلی د ګیسټ د اودینس په مخونو باندې خندا خورول دا ډېر زیات ګران نه دی په دې ټایم او ټینشن دور دی هر سړی پریشان دی بھئی وړه بچرته نه پوره کوو غوړي بچرته نه پوره کوو د کور کرایه به کم ځینه ورکوو فیسونه به کم ځینه ورکوو نو داسې وخت کې خندول ګران کار دی خو بیا هم مونږه کوشش خپل جاری ساتلی. دا راته ووایه دننه خندا موجود شته ستاسو که نه دننه یې ګرځه تباه دي؟ ګورې جی آرټسټ چې دی که نه هغه چې څومره هم ټینشن کې که نه نو هغه بل سړي ته دا نه شو کوي چې زه څه ماته پرابلم دي ټینشن دي که نه نو هغه چې کله په سکرین باندې راځي په سټیج باندې راځي نو هغه داسې راځي چې لکه د هیڅ ټینشن نشته خو آرټسټانو ته ډېر ټینشن وي. د وړو چاول دال دا پرابلم تاسو ته هم شته؟ زما خیال دی تاسو ته خو نشته تاسو خو صاحب ثروت یې. نه الله شکر دی نظام چلیږي خو پرابلم خو دی که نه چې ګرانېږي نو بیا پرابلم خو جوړېږي میډل کلاس خلکو له جوړېږي مو خو دومره دغه نه وي که نه څه زموږ ویګن یا بسونه خو نه چلیږي که نه. دا راته ووایي چې دا عوام چې دی دوی چې تاسو په سنجیده حالاتو کې ګوري نو هغوی به ډېر عجیبه فیل کوي چې دلدار خان او سنجیده خبرې د خندا خبرې ستاسو سره
نشته نن سبا کسي حساب دی نه ډېری خو دې ټیم ته انټرویو کوي نو زه به سیریس خبرې کوم ښه سیریس به چې خبرې کله کوئ تا کامیډي کوله زه به تاسو بیا نه زه کامیډي خو دا وایم چې دا راته ووایي چې آرټسټانو ته ما اورېدلي چې وایي دوی ته پیسې ډېرې کمې میلاویږي نو تاسو ته هم کمې میلاویږي که نه تاسو ته زیاتې میلاویږي نه بس پیسې چې کم چرته تاسو کار کوئ چا سره چې څه طی شي نو هغه تاسو ته میلاویږي پور پوره هغه کی تاسو مرضي ده چې که کمې نو مه کوئ کار مطلب میوچل انډرسټانډینګ سره ډیسایډ کی او بالکل ښه دا راته ووایه د عوام چې اوس تاسو څوک چې دا ګوري نو داسې څه خبره به دوی ته وړاندې کوئ چې د هغوی په مخونو باندې مسکا نو شورت شانده واقعه جی نو زه به دا وایم چې څومره کتونکي چې دي د دې نو پښتون غږ دا ستا د چینل نوم خو نه دی جی بالکل دی او چې پښتون غږ چینل چې دی د ټیم څوک ګوري د هغې د چا چې واده شوی دی هغې د واده مبارک شي او د چا چې نه دی شوی هغې د ازادي مبارک شي نو زما خیال کې ازادۍ ولا وخندل نو بس د چا چې واده نه دی شوی هغه آزاد دی جي او د چا چې شوی دی هغه په غم اخته دی مطلب دا دی چې ظاهر خرچي کیږي نو دا واده چې دی دا د کرنٹ تار په شان دی د تار چې صحیح جوړ شي کنه نو بیا ټول عمر چې دی هغه روخانه او چې دا تار صحیح جوړ نشي کنه نو بس ټول عمر جټکی دی بیا غم دی ها دلدار بھائی سوشل میډیا ته څنګه ګورئ سوشل میډیا چې دا کار آسان ک ګرانی ک لایک ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک وغیرہ وغیرہ نو بس دا ټیک ټاک چې راغلی دی او دا شي نه چې راغلی سوشل میډیا نو پته وچلېدله چې د پاکستان هر کس چې دی هغه اکټر دی ها نو دومره اکټران دي ماشاءالله تاسو وګورئ دا ټیک ټاک باندې دا څومره کامیډي خلک کوي هغې نه علاوه څومره لکان دي جنکۍ دي هغه په دې ټیک ټاک باندې ایکټینګ کوي نور پرفارمنس کوي نو دې نه دا خبره ثابت شوه چې هر سړی اکټر دی یار تاسو ماشاءالله کار کوئ او پرفیکټ کار کوئ خو داسې ینګسټ دي چې د هغوی 17 سال 16 سال 18 سال عمر دی او د هغوی بعض اوقات په ټیک ټاک باندې د هغوی ویورشپ چې دي هغه میلیون کراس کی نو بعضې وخت کې تاسو دا فیل کوئ چې دا څه لګیا دي کیږي نه بس ګوره جی دا هلکان چې دي ته زه به دا میسج ورکوم چې صحیح د ټیک ټاک استعمالوئ او گیم تاسو کوئ پب جی گیم یو داسې بیماری راغلی د ماشومانو نو هغه هم کوي خو دا شی نه کوئ خو ستاسو فوکس چې دی هغه تعلیم باندې پکار دی تاسو تعلیم ګوره چې تعلیم ډیر ضروری شیز دی که نه چې تعلیم تاسو پوره کوئ بیا څه مرضي کوئ خو چې تاسو اوس هم تاسو تعلیم هم کوئ او دا شی هم کوئ خو زیات تاسو تعلیم له توجه ورکئ نو ستاسو کامیابي ده دلدار بھائی شارٹ لاست عوام د پاره سم میسج ورکوي او دا راته وایي چې د چا کم لیډرشپ نه تمه لرئ چې سپیشلی تاسو ته پته ده په دې ټایم باندې پاکستان کې انسټیبیلیټي ده نو څه امید لرئ او د چا نه لرئ او د چا سره همدردي لرئ ګوره جی اکټر چې هغه غیر سیاسي نو زمونږ فینس چې هغه د ټولو پارټۍ نه وي که نه نو چې یو پارټۍ نوم والی نو هغه نورې به تا ډس سبسکرایب کي نو مونږ بس دا ویو چې سوچ پاکستان دپاره پکار دی او پاکستان خوالي دپاره پکار دی ترقۍ دپاره پکار دی مونږ به دا کوو چې الله پاک دې زمونږ ملک باندې رحم وکړي او زمونږ سیاستدانانو دې الله هدایات ورکړي چې هغوی د ملک دپاره څه وکړي او د عمل چې کوم دې ټیم حالات روان دي ګرانی روانه ده نو دې دپاره چې کار وکړي ډېره مننه دا راته ووایي چې په ګاډي کې پټرول اچوئ فیلینګ صحیح د فیس ایکسپریشن صحیح بجی ګاډي چې کله پټرول اچوو نو بس ظاهر خبره ده پټرول نه بغیر ګاډی نه چلیږي نو فیلینګ خو داسې که نه چې بس روانې دي پیسې روانې دي نو څه فیلینګ به دومره راځي چې څومره روانې دي نو بس ګزاره کیږي ښه دا راته ووایه د دوی جی دلدار بھائی خپل یوټیوب چینل هم دی او ماشاءالله په سوشل میډیا باندې هم ډېر اکټیو دي خپل چینل څنګه روان دی او ډالر را روانې دي که نه بس زما ډي کې پوینټ نوم دی د چینل ډي کې پوینټ نو دې باندې پښتو اردو پنجابي پټواري ټول هر قسم ویډیوز زه جوړوم نو چا چې سبسکرایب کړی نه هغې سبسکرایب کړئ او هغې باندې ډېر ښه ویډیوز دي هغه هم تاسو وګورئ او ډالرو خبره چې ده لا زما چینل هغه دغه باندې نه دی نو زه داسې ریګولر هغې باندې ورک هم نه کوم نو دې وجه نه چینل داسې خاص هغې کې
ډالر یې نه دی را روان. بهرحال جی ناظرین څنګه چې تاسو موږ سره موجود دي دلدار بھائی زمونږ د درنې خاورې پیدا دي او د درنې خاورې پښتون د قوم د لپاره دوی ډیر زیات کار کړی دی ډیر زیات مهنت کړی د دوی چینل چې د ډي کې پوینټ هغه ضرور سبسکرایب کړئ زما چې کم ویورشپ دي یو جهان مننه کو دلدار بھائی ډیر مننه چې تاسو ټایم راکړه خوشاله اوسئ آباد اوسئ